اوس د حاجي صاحب الرحمن شیر ته غوند سلاکار نه هیله کوم چې راشي او خپلې خبرې وکړي. حاجي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو درندو محترمو ورونو، مشرانو، کشرانو په خیال راغلی او تاسو ته د دې ځای د راتګ هرکلی وایم. زما خوږو ورونو او محترمو خویندو، تاسو دا ډېر مضامین او ډېر شیان به لوستلي او ترکي صاحب دي او د نورو ټولو ورونو ورته مقالې او دا شیان ویلي، خو سړی ورسره تنګېږي کار څومره وي. خو زه به داسې لنډ تاسو ته یو څو کلیوالي خپل دا ووایم او مانو ته چا لیکلې پاڼې او هغه دوسیې دې څنګ کې راوړم، په یو څو کلیوالي خبرو به تاسو سره خبرې وکړم چې ستاسو وخت هم ضایع نه شي او زه به خپل نوبت هم سره تېر کړم. زما محترمو ورونو، په لومړي سر کې خو زه دغه د ټولنې د کار د پښتون ولسي ګوند د ملګرو نه مننه کومه چې پس د مرګه د کبیر ستوري چې خدای دې وبخي دا 2 کاله دا ګوند ډېر داسې غلی پلی وروسته پاتې شوی، خو د هغې علت به دا نه چې دا ګوند د منځ نه تللی، دا ګوند نه دی تللی، دا ګوند شته منتها ده چې د غم او د تکلیف سره مخ و او هر سړی ډېر خفه و او نه کېده. اوسې دا سیمینار او دا جوړ کړه او زه دې ته بریالیتوب غواړم چې په آینده کې نور هم دا په دې حالت کې دا راغونډې او دا سیمینارونه او دا شیان زیات کړي چې پښتانه په یو ترتیب موږ سره راټول کړو او راجوړ شو. او د پښتنو اوس داسې یو مثال دی لکه د شاتو مچیو، کله چې یو باران او ګلی ووایي دا مچۍ بیا سیاسل خوري شي، خو چې کال هم پرې تېر شي پسرلی راشي هماغه ونې ته چې چېرته چک اچولی بیا راځي، نو دا ګوند به بیا هم د دغه نه ښه جوړېږي او بیا به هم دا پښتانه راټولېږي او دا به سره نور هم تقویه کېږي. ملګري ټول تکړه خلک دی او دا به د خیره سره جوړوي او د ټولو پښتنو حق دی چې نن ورسره شي. خو زه بیا هم تاسو نه دا زما دا یو پیشنهاد دی چې دا ټول شیان خو په راډیو ټلویزیونونو کې اینو موږ او تاسې او دا مشکلات خو را روان دي. اوسه پورې دا شپږو کاله په پاس چې را روان دي د هغه مخکیني حالات یې څه کې اوس چې دا کتې زور وکړه هماخوا ته هم څوک دي موږ او تاسې مرو. د دې ټولو علتونو تاریخ زمانه تاسو ته ښه معلوم دی، دا علت دی چې موږ همداسې بې اتفاقه او همداسې په یو تنظیمونو کې ګډ شوي او د بل چا ډول ته ناست یو، موږ سره نه یو یو شو. که موږ یو شو نو پښتنو دا قانون دی چې کله تاریخ ته معلومه ده چې کله چې داسې حالات راغلی ټولې شخړې داخلي شاته غورځولي دي او خپله یو شوي دي او هغه بیرون غم نه ځان خلاص کړی دی. متاسفانه وروره په دې باندې کې زه کور کې ناست یم ټلویزیون اورم او خفه شوم چې فلاني ځای کې دونه مړي او زلزلې پروس کال زه لاړم په خدای دې عمل کړي چې ما د قومي مشرانو ورونه پوښتنه وکړه ورونه سالم دی راته وویل دغه مال دی چې نه خپل مړی په خپل وخت ښخولی شو نه واده په خپل وخت کول، موږ واده نه پېژنو، 10 ښځې لږو 10 نارینه اوسئ او جنۍ راولي او کور کې نکاح له تړو واده دی. ځکه یې کوو چې ویې نه کوو یا د طالب د خوا نه په مسایلو شتل کېږو یا د ناټو د خوا بمبارېږو، نو مړی تر هغې زموږ پروت دی چې تر څو اجازه وانخلو موږ یې هدیرې ته وړی نه شو. نور به د دې نه څه حالت وي چې سړی خپل مړی او خپل واده په خپل وخت نشي کولی. نن وخت کابل او اسلام آباد د پښتنو دپاره هدیره ګرځېدلې ده، د دې نه هېڅوک سترګې نشي پټولی او دا د دې علت نه دی، دا زموږ او ستاسې چې دلته ناست یو هم په دې به فکر وکړو چې څه به هم کړي او څه به وکړو او دا حالت د څه وخت نه را روان دی. طاهر د استاد نه پوښتنه وکړه، استاد وایي دا حدیثونه خو ډېر دي خو د کل یوم بتر داسې خوله لګولې ده. په موږ او تاسو خو داسې حالت را روان دی چې د ظاهرشاه نه رانیولې تر دې خاطه پورې ټول وخت په دې پښتنو باندې سال تېرېږي. دا یو قوي قوم دی، د ګټې په شان یو قوم دی، ګنې دا بیخي به اوس نه ورک وی پخوا نه ورک وی. دیموکراتو ډلو پې څه وکړه چې راغله او ملا پې څه وکړه چې راغله، د هر یو ویله نه په مرګ اسره وکړه نه یې ویله په کور رانده ورسره وکړه هر څه وکړه او په تېره دا نورې دورې خو بیا هم چې دا اوسنی د 6 کاله 7 کاله دوره کې را روان دی، پخوا دا مړي په 100 کېدل اوس په سلونو کېږي او هر ورځ یې روان یو او هېڅ غږ زموږ نه خېږي. نو د سړی باید په دې باندې خو یو څه فکر وکړي. زما خوږو ورونو خفه کېږو به نه،
او سړی باید سره هر شی په ویلو نه کېږي، نه په دې لیکلو او په دې بیانونو کېږي او نه په بل څه کېږي. عمل جامه چې ځان ته وانه غوندئ او دا یو ورځ په دې ټوله میاشت کې ته یوه ورځ دې ته وزګاره نه کړي. اوس که دې ورونو او دې چوکو ته ګوره دا تش پاتې دي. که اوس هسې یو هنرمند دې راوستی وي او دوه لوبې ویلې نو ټول به ورته ناست وي، د حاله به ډکه وي. اوس چې د پښتنو د یو مشکلاتو په اساس د پښتنو د حل د موضوع دپاره یو سیمینار جوړ شوی دی چې دا سال دی موږ څه وکړو، نو په شمار پکې 100 نه دي راغلي. ایا دا به زموږ استاد پښتونوالی دې له خو پکار ده چې د هر ورځ څه وکړو، ځان له په دې ویلو نه کېږي. تاسو باید پیشنهادونه وکړئ، دې لپاره څه پکار دي. نو زما وخت هم نه نیسم، خو دا 3 پیشنهاد زه لرم. یو پیشنهاد مې دا دی چې یو کمیسیون به دا ورونه په 15 کسه جوړ کړي او دا زموږ غونډې بې ځایه لاړې نه شي، چا سې راټولېږو حضور دا بیا د عملي او څه ولیکو او دا بس د ملل متحد ته ورکړو، دنیا ته وښو. قلم هم آزاد دی، خوله هم آزاد ده، هر څه کولی شو او دلته هېڅ نه کوو. تاسو ځان سره فکر وکړئ، د 2-3 کاله سختو کې کوم یوه مظاهره وکړه، دلته قلارې ناستې کړو. ته وویل چې سبا ته یو مظاهره کوو، یو هم ناظرېږي. زه پوهېږم چې 2-3 کسه بیرغ به یې نیولی او شاته به یو هم نه وي. دغه زمونږ حال یو بیا ناریم یو چې پښتون یم. نو ته څنګه پښتنې مور زېږولی، پښتنې مور راوړی، پښتنې شوده درکړي او تا کې دا احساس نشته چې نن پښتون مري او زه قلارې ناست یم د خپل بچي سره. کله راته هندي ریکارډ وایي او کله راته انګلیسي ریکارډ وایي، هغې ته خوشحال یم، ته ناست یم او یو ورځ که مظاهره ونه ورځم. دا به زمونږ پښتونوالی. یو ملا وایي لګي خپلې مور ته مسلې کولې، هغوی وایي دا پل د سیرا چې دی دا د یخته نه نری دی او د تورې نه تېره دی او داسې دا سخت یې ورته ویله. نو دې مور ورته ویل چې زویه دا دونه نری وي، دا دونه د یخته نازک وي، د دې نه به څنګه سړی تېرېږي. هغې ورته ویل چې ابۍ دې نه هغه سړی تېرېږي چې دا ایمان لري، پښتو لري او غیرت لري او نو دا به دې تېرېږي. مور ورته ویله چې زویه مسلې مه کوه، زه خپل ایمان او غیرت ګورم نو ابۍ دې ته ولیدلي حساب کړه. زه چې دې حالت ته ستاسو د پښتنو ګورم نو ځان ته ولیدلی حساب کوي. نو راځئ دا پکار ده چې موږ او ستاسې دلته په دې ملک کې ناست یو، هلته تاسو ورشئ سمت شمال خوا کې هسې یو وړوکی کار وشي 500 بیرغه چې ماغه ته قوتونه هم په سر ولاړ دي، ملا هم په سر ولاړ دی او ناټو هم سر ولاړه ده او خپل حق هم غواړي او بد رد هم ورته وایي او د هر څه یو مظاهرې کوي. تاسې ګورئ خپله په ټلویزیونو کې کوزه خوا دا ټول خلک کوي او موږ درته یو قسم دی دا ورځ دا بچه کار پرې نه خو چې راځئ دې مظاهرې ته خو وروستو د هغه خو وکړو یا یو ټلویزیون ته خو یو خبر ورکړو یا چې چا پې ځان خفه کړو. نو ورورو سره دا حق دی چې نور په دې نه په دې قاضونو کېږي او نه په دې کېږي سره راځئ چې عملا سره قدم واخلو او سره یو شو او دغه هر څوک چې په هر تنظیم کې دا ټول شیان شاته ورته نه په دې نور کار کېږي زه پلاني سازمان کې ما او نه پلاني سازمان کې. که ملای دا خپل ملای نه دی لاس واخلي هغه چې واقعي اسلام ویلی دی هغه داسې اسلام نه دی لکه نن چې دا روان دی. نه هغه دیموکرات اوس دا دعوه کولی شي چې زه دیموکرات یم او دیموکراسي را روان ده، نه هغه کار کېږي. د هر څه تنظیمونو کې چې لاس واچوي چې پښتون او افغان دغه ته دې لاس واچوي چې رسه یو شو بیا به وروسته که قلاري شو د مرګ د مرګ او جمله خلاص شه بیا چې څه کول هغه بیا وکړي که نه. غیر د دې نه چې سره یو نه شئ او دا ټول شیان شاته وغورځوئ او یو لاس ته واچوئ نو دا به ډېره ښه وي. نو زه چون ستاسې وخت نور نه نیسم، وخت هم ډېر دی، زما فقط دغه پیشنهاد دی چې سره یو شئ او د الله سره ورکړئ او بیا مې هم درنه خواهش دی چې دا ټول سیاسي ډلې او دا هر څه شاته واچوئ او د پلوۍ غلامۍ ته لاس مه ورته کوئ. هر څوک چې دا غلامي وکړي په دې دنیا به مهاتمان شرمېږي که نو په آخرت خو به شرمېږي. او دا مه د چا غلامي کوئ او د خپل وطن او خپله خلکو په دې خاورو بچو باندې اړه خوکئ او دغه غږ جګ کئ که قلم د لارې د راډیو د لارې دا وکئ. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسو لپاره ښه ژوند غواړم او د وطن ارامي غواړم. بلې خدای هم سپارم.